د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څو مهمو خبرونو ته د استانبول غونډه طالبانو نوي شرطونه وړاندې کړي دي. د امریکا غاګ انګلیسي د راپور له مخې طالبان غواړي چې د استانبول غونډه د نورو نړیوالو غونډو په څیر لانډه وي او پر مهمو مسایلو د پریکړې نه پکې کیږي. یوې طالب سرچینې ویلي دوی د دې ملاتړ دي چې د استانبول په غونډه کې ګډون وکړي، خو خپل شرایط هم وړاندې کړي دي. د سرچینې په خبره طالبان نه غواړي چې په دې غونډه کې د مهمو او یا کړکېچنو موضوعاتو په اړه کومه پریکړه وشي. غونډه د تر 3 ورځو نه اوږدیږي او د طالبانو لوړپوړي کسان به په دې غونډه کې ګډون نه کوي او غونډه د په ټیټه کچه وي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر ویلي وو چې د استانبول غونډه به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې وي او د دواړو لورو لوړپوړي مشران به مخامخ خپلې ستونزې مطرح کوي. خو د طالبانو نوې څرګندونې ښیي چې دا غونډه به هم د نورو نړیوالو غونډو په څیر سمبولیکه او کم اغیزه وي. پاکستان وايي امریکا ته مو د خپل هوایي او ځمکني حریم د کارولو اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ګنګوسې رد دي چې ویل کېدل پاکستان امریکا ته د خپل هوایي او ځمکني حریم د کارولو اجازه ورکړې ده. یاد وزارت زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته د خپل حدودو د کارولو اجازه نه ده ورکړې او نه هم په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري. دغه وزارت په خبره امریکا او پاکستان ترمنځ له 2001 لومړي میلادي کال راهیسې د یوې هوکړې پر بنسټ همکاري روانه ده، خو د یادې هوکړې د نوي کولو لپاره هم تر اوسه امریکا دوی ته کوم وړاندیز نه دی کړی. د ویلو ده چې تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي وو چې پاکستان امریکا ته د خپل هوایي حریم د کارولو اجازه ورکړې ده او دغه راز په دغه هیواد کې ډیورین فرضي کرښې ته څیرمه د پوځي اډې ورکولو ژمنه کړې ده. او امریکایي سناتور وایي د بایډن تګلاره ناکامه ده، افغانستان لپاره هیڅ پلان نه لري. امریکا له افغانستان تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د ګواښونو د ختمولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د امریکا په سنا کې د اقلیتونو رهبر سناتور ماکینل په تازه څرګندونو کې د افغانستان په اړه د بایډن پر تګلاره سخته نیوکه کړې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.